Değişir bakışın, gülüşün, üzünün rengi de değişir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو ریو موسنلی یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل تر تاسو وخت حاضر یم قدرمنو کتونکو په نړۍ کې به تاسو ته تاسو څنګه کولای شئ چې د خپل کور کلی یا محلي یا خپل لخار نقشه چې دا نو هغه تاسو په ګوګل کې لایو وګورئ بالکل کورونه په کې ښکاري تاسو چې ګرځئ نو تاسو ته پته لګي چې زه روان یم هغه ټاکې به تاسو سره روان مکمل هر څه تاسو لایو کتلی شئ د دې سره سره دویمه طریقه به تاسو ته ښیم مثال په طور تاسو یو چېرته ځئ نو تاسو هغه ځای ته په اسانۍ سره تللی شئ بغیر د چا نه تپوس کولو چې چا نه تپوس کوي چې لار دا چېرته تللی دا چېرته دا پکې نشته تاسو په اسانۍ سره تللی شئ تاسو مکمل هر څه کتی شئ که تاسو ته څوک ووایي چې زما دا کلی دی او تاسو وایئ چې زه لیدل غواړم نو تاسو د هغه کلی لیدلی شئ بالکل مخامخ 3D کې ډېر به خوندور طریقې سره خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ او په غوږ ګنټې نشان باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ دې سره به تاسو هره ویډیو تاسو ته په وخت باندې رسي ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ نو قدرمنو کتونکو دا اپلیکیشن چې دی دا پخوانی اپلیکیشن دی خو ډېر ضروري دی د دې وجې نه ما وغوښتل چې د دې اپلیکیشن ویډیو تاسو سره شریک کړم او د دې د استعمال طریقه تاسو سره شریک کړم نو د دغه اپلیکیشن لپاره به تاسو ګوګل ته لاړ شئ او په ګوګل کې به دغه بره لیکلو کې دا تاسو کتلی شئ تاسو ته بار چې دی نو هغه دغه کومه tickblackmood.com به تاسو سرچ کړئ چې کله تاسو سرچ کړئ نو تاسو ته به یو داسې غوندې کې انټرفیس راځي صحیح ده او په دې کې تاسو کتلی شئ چې دلته کې تاسو ته په اول نمبر باندې کوم اپلیکیشن دی نو دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې په اسانۍ سره انسټال کړئ دا اپلیکیشن دی صحیح ده کله دا تاسو کولاو کې انسټال کې کولاو کې داسې انټرفیس راځي دا چې دا زموږ دنیا ده په دې کې مونږ اوسېږو دا هغه دنیا ده صحیح ده نو دا تاسو ته به داسې انټرفیس راشي بیا به تاسو داسې کار وکړئ دې ته به تاسو نه پرمیشن غواړئ پرمیشن به ورته ورکړئ لوکیشن به ورته آن کړئ نو تاسو مای لوکیشن باندې کلیک کړئ تاسو به سیټینګ ته بوځي کله چې تاسو سیټینګ ته بوځي نو تاسو به ورته لیکئ لوکیشن آن کړئ چې کله آن کړئ واپس به راشئ او بیا به تاسو واپس چې دی مای لوکیشن باندې کلیک کړئ نو اټومیټک چې دی به تاسو ځای ته بوځي او تاسو ته به ووایي چې ستاسو ځای دا دی دا تاسو کتلی شئ زه چې په کوم ځای ناست یم اګزیکټ هغه ځای ماته راواړو دا تاسو کتلی شئ دا زما کلی دی او زه چې په کوم ځای ناست یم نو هغه ځای راواړو بل دې کې تاسو ته دلته کې لاندې اپشن رامیلاویږي 3D نو که 3D باندې تاسو کلیک کړئ دا تاسو کتلی شئ چې دا تاسو مکمل خپل کلی هر څه تاسو په 3D کې په اسانۍ سره کتلی شئ په دې کې به تاسو ته روډونه لارې هر څه تاسو ته میلاو شي دویم نمبر دلته کې تاسو ته اپشن میلاو شي د ځای چې تاسو کوم ځای ته تله غواړئ یا کوم ځای تاسو لیدل غواړئ مثال په طور باندې زه به وګورم کالام سوات دا ډېر زیات مشهور ځای دی دې وجې نه ما تاسو ته دا راواغستی ده او کالام سوات او پاکستان نو دا تاسو وګورئ کله چې ما په دې کې دا سرچ کو نو لږ غوندې کې لوډینګ واغست په شاته لاړ او کوم ځای کې چې کالام دی نو هغه ځای ته چې دی روان شو او تاسو کتلی شئ تاسو ته مکمل ایریا ښیي چې دا کالام دی دې سره سره تاسو ته دې کې چې کوم تاریخي ځایونه دي هغه تاسو ته ښیي چې دا په دې کې تاریخي ځایونه دي او دا تصویران دي دلته کې دا تاسو مکمل ښه نږدې نه هم کتی شئ مکمل هر څه تاسو کتی شئ په 3D کې په 2D کې مکمل دا تاسو کتی شئ زه تاسو ته بالکل هغه کوم دا تاسو کتی شئ دا تاسو نږدې کولی هم شئ نور هم نږدې کولی شئ خو لږ ټایم بالي دا صفا کېږي صحیح ده نو دغه طریقې سره تاسو په دې کې کتی شئ خپل ځای واپس هم راړولی شئ مای لوکیشن اوس دویم خبره په دې کې دا تاسو چېرته ځئ او تاسو غواړئ چې دغه ته لاړ شم زه چا نه تپوس هم ونه کړم نو د هغې طریقه دا ده قدرمنو کتونکو چې تاسو به سمپل دلته کې شیر په دې ډېر ټک باندې کلیک کړئ او دلته کې شیر لینک لیکلی دی دا شیر لینک چې تاسو ووایئ که نه نو تاسو به خپله بل کس ته ووایئ کم ځای ته چې ځي ته نو هغه ته به ته ووایې چې ما ته دا لوکیشن خپل راولېږي هغه به تاسو ته راولېږي په وټساپ باندې یا په هر ځای باندې چې تاسو ته راولېږي تاسو چې په هغه باندې کلیک کړئ تاسو به اټومیټک دې میپ ته راشئ او دلته کې به هغه ځای تاسو ته وښیي بیا دلته کې د اپشن چې تاسو ووایئ که نه نو دی اټومیټک تاسو چې په کوم ځای کې روان یې نو دا شنه نښه تاسو وینئ دا شنه نښه به تاسو سره روانئ او بالکل مکمل په صحیح طریقې سره به دا تاسو سره روانئ او تاسو ته به وایي چې تاسو لار غلطوئ یا صحیح کوئ تاسو ته به لیکه ښیي د دې سره سره تاسو ته نور په دې کې ډېر زیات څیزونه به میلاو شي د کلو کوم تصویران چې دي نو هغه به تاسو ته میلاو شي ډېر زیات په دې کې نور اپشنان دي تاسو به نور خپله زده کوئ سیټینګ ته لاړ شئ نو نور تاسو په خپله کولی شئ صحیح ده نو په دغه طریقې باندې دا ګوګل میپ تاسو استعمالولی شئ او د هر چا کلی هر څه تاسو لیدی شئ په اسانۍ سره نو دا نوې ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان